نیوکه وکړه. سهار زه په لاره راتلم، یو ترافیکو افسر ودرولو، وایي زموږ د ترافیکو مدیر غوښتي وو چې 2 تنه ترافیک چې په کابل ښار کې دي دوی اضافه بس دي او دوی د جنګ لپاره ارزګان، هلمند او دغه ولایتونو ته لیږي. اول سوال دا چې دا ترافیکان وایي چې موږ ګیره سپینه کړه په دې چاریانو کې په خاورو کې، وایي موږ جنګ سره څه بلد یو چې موږ اضافه بس یو او هلمند او ارزګان ته د جنګ لپاره لیږل کېږو. اول دا کوم منطق مني؟ آیا ولسمشر وزیر داخله که دا موضوع عملي کوي، وایي مکتوب هم په پیژنتون کې پروت دی، دا خپله فکر وکړه چې دا نو جفا دی، دته کوم نوم ورکولی شو چې یو ترافیک اوس جنګ ته موږ ارزګان او هلمند ته لیږو د کابل ښار نه، هغه هم سپین ږیری د 545 کالو ترافیک. ګور بختیار صاحب دې مسلې ته وروسته راځم. دا اوس دغه د هلمند د بشرانو او باباجي ترمنځ 6 ورځې 300 کسان محاصره وه د مرکز ولایت څخه. دا ورته چې اوس ترځو هغه یې په ووژله. د مسلم یار صاحب خبر دی، رسول یار صاحب ډېر وبخښئ، دی خبر دی چې څو کسان د هغو څخه 80 کسان راغلي دي، نور تیت و پراک، څوک وژل کېږي، څوک تسلیم سوله، څوک په راکټونو باندې وویشل سوله. 6 ورځې 2 کیلومتره د ولایت د مقره څخه فاصله په خدای کله دي، 2 کیلومتره رسیدګي نسي ورته کولی، او څوک یې په قصه کې نه دی، په ولایت کې ناست دي، خپل پیستې خوري، خپل مطبوعاتي کانفرانسونه ورکوي، حق یې دا کوي. دا ولسمشر نه ویني. بله خبره، نظام زموږ په قربانۍ باندې دا نظام جوړ سوی دی. د دې نظام اساسي قانون د دفاع په خاطر، د قربانۍ په خاطر هر ډول غږ پر موږ باندې چې وکړو، که دې قربانۍ ته حاضر نه سو، بیا دغه ملت یې ووایي چې زموږ په مخ دې راټوکي. هر ډول د دې نظام قربانۍ لپاره حاضر یو. دا نظام زموږ په علیزلو جوړ سوی، دې څخه دفاع کوو او دې لپاره مو قرباني ورکړې ده، مګر د نظام اساسي ستنې بنیادونه که څوک له منځه وړي، خو موږ په همدې خاطر باندې چیغې وهو چې بنیادونه یې مه خرابوه. پارلمان په څه حالت کې دی، ټاکنې چیرې دي، د نظام هغه اساسي ستنې چې هغه ولسواکي ده هغه نه پلي کېږي. بله خبره دا ده چې وزارت دفاع، وزارت داخلي د کومه ځایه سربازګري کول، د ډنډ شمالي څخه، د شمال شرق څخه او د مشرقي څخه. ته چې خپل د عسکر پوښتنه نه کوې او قمندانان ورباندې معامله کوي، تا ته خو دغه کسان عسکر نه درکوي. جلب جذب ځای په سوی دی. اوس راځم، څو جنازې ننګرهار ته ځي، څو بدخشان ته ځي او څوک نور ولایتونو ته ځي. ولې نه درکوي؟ په دې خاطر یې نه درکوي چې ته خپل عسکر ته وفاداره نه یې. د طالب وحشت، د طالب چې جاسوس دی، د طالب ظلم، دا موږ هر وخت بیان کړی دي، مګر طالب خپل د طالب لپاره د یوه مړي لپاره 10 کسان نور هغوی ځان وشني. مګر زما چې 400 هلته محاصره یې 10 کسان د هغو د دفاع په خاطر ورځي نه چې دغه لار ورته خلاصه کړي، هغوی راوباسي، هغوی حمایه کړي. څه ډول دا خلک په تاسې باندې اعتماد وکړي؟ ولس ولې عسکر تا ته درکړي؟ څه راځې ترافیکو ته؟ ترافیک بیچاره کې کمه انرژي، د ده په کور کې کمه امیدواري، دته چا یو امتیاز ورکړی دی، چا ویل دی چې په دغه لار باندې ته دلته ولاړ یې په دې خاورو کې او ټوله وکیل باډیګارد دی وایي، د وزیر باډیګارد دی وایي په څپېړو په خاورو کې. بیا سوال دا دی چې د طالبانو په وخت کې ترافیک جنګ ته چا نه وبولی، نن د کابل نه 2 کسه اضافه بس دی او جنګ ته یې. موږ هم دغه وایو چې ترافیک بیچاره ګوره، هغه تا اصلا دې ته ورکړي څه دي، خو د دې نظام ټوله کثافات هره ورځ دی تنفسي، دی تنفسي او دی ناروغه، دی بیچاره. او کاش کې بیا هغه ترافیک واسطه یې چې هغوی کلام د هغوی په لاس کې دی چې په جوایسیر باندې دې څومره اخلي، په پلیټ باندې دې څومره اخلي او څومره کمیشن کاري کوي. بل سوال دا دی چې هغه بیچاره خلک عدالت خبرې او دوی غواړي چې مثلا